بسم الله الرحمن الرحیم حمدا و مصلیا. محترمینو، دا بعضې محترم رونه شکایت کوي چې موږ خوب ووینو او ستاسو نه پوښتنه وکړو تاسو د خوب معنا نه راکوئ، نو موږ یې د چا څه وکړو؟ باید موږ ته د خوب معنا راکول سي. تعلیم الاسلام اداره ستاسو د دیني پوښتنو ځوابونکی مولوي عبدالرحمن سمین صاحب. محترمینو، دا څو خبرې ستاسو مخ ته ایښول غواړم ستاسو د ګټې دپاره. که چیرې تاسو دا واورئ، په دې باندې عمل وکړئ، نو دا به تاسو ته ډیره ګټه ورسوي. دا خوب تعبیر دا ډیر رنګارنګ حالات لري. محترمینو، تاسو ته دا څو واقعات زه بیانوم. دا خوب چې دی دا د سړي سره هم تعلق لري چې آیا دا سړی فاسق دی، دا سړی تقوادار دی، دا سړی پرهیزګار دی. دغه خوب معنا ورکولو والا به دا سړي ته هم ګوري. اوس موږ ته دا نه ده معلومه چې دا پوښتنه کوي دا څنګه سړی، او دا خوب معنا ورکولو والا به دې ته هم ګوري چې دغه سړی د دې د خوب قابله دی او که نه دی، ځکه د سړي سره هم خوب ډېر تعلق لري او د حالاتو سره هم تعلق لري. زه به تاسو ته صرف دا درې واقعې تاسو ته واوروم چې دا خوب څنګه معنا ورکول غواړي. ګلدسته سنت جلد نمبر 2 صفحه نمبر 66 هغه داسې ډېر واقعات بیان کړي دي د خوب د تعبیر چې څنګه رنګارنګ تعبیر وي. و یو وارې یو چا خوب ولیدی، یو زنانې زبیدې خوب ولیدی چې د هارون رشید باچا کور والا وه. نو داسې خوب یې ولیدی چې هر څه د دې سره بدکارۍ کوي، حیوانان، چرن، پرن، درندې، دا ټوله دا پریشانه سوله، انسانان او جانور دا ټوله د دې سره داسې بدکارۍ کوي. نو هغه خو د شرم د حیا زمانه وله، نو بیا خپله منځه راوغوښته هغې ته و چې ابن سیرین له ورڅه د دې تعبیر پوښتنه ځینې وکړه. نو هغه منځه چې ورله د هغسې پوښتنه وکړه، هغې ورته وویل، محمد بن سیرین ورته وویل، دا خوب ته نسې لیدلی، دا خوب ته د دې قابله نه یې چې دا خوب ووینې، دا د یو غاټ سړي د خوب دی. هغې ورته وویل چې دا د زبیده چې باچا دا خوب لیدلی دی. وای هغه ورته وویله چې دا به یو داسې عمل وکړي، یو داسې کار به وکړي چې حیوانان، انسانان، چرن، پرن دا ټول به د هغه څه فایده اخلي. نو هغې بیا داسې یو داسې نهر جوړ کړي چې ډېره وخته پورې د حجانو د هغه څه اوبه څښلې، کافلو والا اوبه ځینې څښلې، حیوانانو به اوبه ځینې څښلې. دغسې یو رنګه یو خوب لیدلو والا فاسق وي یا تقوادار وي، د هغه پر حالات باندې ما سره اندازه کېږي. یو وار یو چا خوب ولیدی چې اذان ورکوي، نو د هغه پوښتنه د تعبیر پوښتنه چې وکړه ورکولو والا څه ورته ویله، ورته به حج وکړي. دویم وار یو بل سړي خوب ولیدی، هغه هم اذان ورکوي. هغو چې پوښتنه ځینې وکړه، هغو ته وویله چې ته به پر تا به د غلا تهمت لګېږي، یعنې الزام به پر تا باندې د غلا راځي. یو چا پوښتنه ځینې وکړه چې حضرت دواړو یو ننګه خوب لیدلی و، تا مختلفه تعبیر ورکړ. ده ورته چې اول سړی چې و هغه متقي و، پرهیزګاره و. نو ما د قرآن دغه آیات په یاد رالی چې الله جل جلاله فرمایي وأذن في الناس بالحج یأتوک رجالا وعلى كل ضامر یأتین من كل فج عمیق. نو هغه تقوادار او پرهیزګاره و. نو ما د دغه آیات ته وکتله، نو هغه ته مې وویل چې ته به حج ته ولاړ سې. او دویم چې کوم هغه فاسق و فاجر و، نو ما چې دغه آیات په یاد رالی ثم اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون. سارق و غلا کولو والا ته وایي. نو ما هغه ته وویله چې پر تا به د غلا الزام لګېږي. دواړه یو رنګه خوب لیدلی دي، لیکن د دې پر حالاتو باندې د خوب معنی څومره بدله شوه. او دغه رنګه د موسم یو چا خوب ولیدی چې اور لګېږي، پوښتنه ځینې وکړه، هغه ورته چې تا ته به مال میلاو شي. بیا یو چا خوب ولیدی چې خوب اور لګېږي، هغه ته ورکړي چې ته کور خالي کړه، دا ستا کور ته به اور ولګېږي، دا ته کور خالي کړه، دا ستا کور به ریله سي. علما پوښتنه ځینې وکړه چې حضرت دا څنګه دواړو یو رنګه خوب لیدلی دي، یو ته مال میلاویږي او بل به کور خالي کېږي، کور یې ریله کېږي. هغه ورته وویل چې دا یو په یخ کې خوب لیدلی، یو په یخ کې چې دی اور چې دی رحمت دی، هر سړی په اور پسې ګرځي. دویم په ګرمي کې خوب، په موسم کې خوب لیدلی، په ګرمي کې اور زحمت دی. نو ځکه دغه تعبیر ورکول سو. نو محترمینو، دا دومره
خوب خو داسې نه دی چې ته یې پوښتنه وکړې موږ یې څه درته وایو نو د دې څه غوره او بهتره ده په حدیثو کې راځي چې تاسې چې کله خوب بیانوئ نو خو بیا تعبیر راځي بلکل خوب چاته مه بیانوه ښه خوب دې ولیدي الحمدلله شکر وکړه بد خوب دې ولیدي بس په هغه کې دا دعا وایه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم من شر هذه الرؤیا بس 3 واره چپه طرف ته توکه نور خوبونه د چا څه مه بیانوئ مه د چا څه د دې تعبیر او معنا وغواړئ نه موږ ستاسو حالات لیدلی دي نه ستاسو په حالات باندې خبرې نو څنګه په پټو سترګو تاسو ته د خوب تعبیر درکو نو محترمینو ستاسو دپاره غوره او بهتره دا ده چې د خوب معنا د چا څه پوښتنه مه کوئ چې هر رنګه خوب دی بس پرالی یې پرېږدي او که ښه خوب شکر ادا کوه که بد خوب بس اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایه بس نور ډېر سر مه په ګرځوه ډېر مه په پریشانه کېږه هسې د خوب په تعبیر پسې ګرځې بیا به یو غلط تعبیر څوک درکړي بیا به په پریشانه او سرګردانه یې والسلام